چې هغه پلار چې د ده د پیدایش ارمان یې کو، هغه پلار چې د ده د پیزار او د ده د کپړو دپاره د ده د خوراک دپاره یې سفرې کولې، هغه پلار چې د خپل شپې شوګیري کړي د ده دپاره، هغه پلار چې د ده جړا یې نشوه برداشت کولی، هغه پلار چې هغه به کور ته راننوتو راول به یې په بچي باندې غږ کاوه او غاړه به یې وله ورکوله، هغه پلار همدې حد ته ورسېده چې د هغه ځکه خو تا نه وژني دلته، زه خو یم چې انسانیت ختم شو، حیوانیت پاتې دی، انسانانو عقل ختم شوی دی او دا ټوله بېدینۍ وجه ده. نن خو تا علما بدنامول چې علما څه وکړه؟ علماو دغه کول چې ستا حق یې ښوده بچي ته، ستا د ښځې حق یې بچي ته ښوده، د رور حق یې بچي ته ښوده، نن ته بېدینه شوې او ستا بچي هم بېدینه دي، ځکه خو تا نه وژني دلته. که ستا بچي دین یې زده کړی وی مجال نه و، هغه خو به د پلار په خدمت کې ځان له جنت کتلی، هغه به د مور په خدمت کې ځان له جنت کتلی، دومره سنګدلي به یې نه کولی. روزمره چې ګورئ داسې یو حالات چې د سړي زړه خولې له راشي. یوه ورځ یو کس ما ته ویل یاره چې پلاني ځای کې ویل ورور د خور سره زنا کړې ده. یاره مال زه څه شی وکړم؟ ما ته څه ماله څه چل خو نه راځي، خو زمونږ خو صرف دا خوله ده چې ویشلو دلته او خلک واوري او بس یاره جي تیز بیان یې وکړو، صرف دغونه خبره پاتې شوې ده، خوا خوا څه پاتې نه دي. ما له خو څه چل نه خوله سپاره شوه. یو غم نه چې سړی وژاړي، داسې سنګدله سړی د الله ډېر بدي شي، سختې بدي شي. دا هم څه بچی و چې پلار ته په منځ دوه ځای کوه، ستا لاس څه ورته ظالمه. او داسې ډېر ظالمان شته ولې په دې معاشره کې اوس هم شته دی. د مور او پلار قتل ته تږي ناست دي، اوس یې نه بر کېږي. د ټوله بېدینۍ وجه ده، بېدیني ده په دې خلکو کې، دینداري نشته دی. ته خو نن دې ته تکړی صرف چې په علما باندې اعتراض کرتې وکړه، یاره چې لوډ سپیکر نه موږ ته تکلیف دی، دا لوډ سپیکر بند کوي موږ ته تکلیف دی، موږ ډسټرب کېږو، موږ تنګېږو، سیبه درس موږ مطالعه خرابوي او فلان کې او ډېن کوي. ته خو دغه ته تکړی کرتې صرف